سلام یې ومنئ تمه ده چې تاسې به روغ او صحتمنده وئ. نن راځو ورډ لیست 4 څلورم د لغتونو لیست. لومړی لغت دی چیسټ. چیسټ معنا سینه. دوهم لغت کانفیډنس. کانفیډنس معنا باوري. او کانسیکوینس. کانسیکوینس نتیجه. ډیزاستر. ډیزاستر ناورین، یو بد حالت. ډسټرب په عذابول، په تنګول. اسټیمیټ. اسټیمیټ اټکل کول، تخمین کول. آنر. آنر معنا د یو چا عزت کول، احترام کول. امپریس متاثره کول، یو څوک تر تاثیر لاندې راوستل. میراتھن. میراتھن د منډې سیالي، د ځغاستې سیالي. نیرو. نیرو معنا تنګ. فیل رنګ الوتی، چا رنګ الوتی وي او بې رنګه وي که نه. موږ وایو چې یو کار دې غلط وکړ او بالاخره بل سړی رنګ الوتی معلومیږي. راف نه هموار، زیږ چې هوار نه وي یا زیږ، زیږوالی خو تاسو پیژنئ. او ساټسفای راضي کول، یو څوک خوشحالول. سکریم. سکریم معنا چیغې وهل. سینسیټیو. سینسیټیو حساس. شیډ. شیډ سیوری. سپلیمنٹ بشپړول، تکمیلول. سپلیمنٹ بشپړول. ټیرر ویره. تریټ یرغل. او ویکټم قرباني. اوس راځو سټوري ته. The deer in his image. سیګا او د هغې فکر. A deer told himself every day. یوې سیګې همیش به له خپل ځان سره ویل I am the most handsome deer in the forest. چې زه تر ټولو ښایسته او په زړه پورې سیګه یم په ځنګله کې. هغه دلیل دا وي My large chest is a symbol of my power. My large chest زما لویه سینه a symbol of my power زما د دقت نښه ده. And my beautiful horns او زما ښایسته ښکرونه impress other animals نور حیوانات تر تاثیر لاندې راولي. But he didn't like his legs. خو خپل لنګي نه خوښېدل. And how هغه موږ تاسو نوکان ورته وایي که څه ورته وایي د سیګو تور تور. نو دی وایي چې my legs are narrow. زما لنګي ډېر نري دي. And my hoofs are ugly. او زما دغه سوم چې کوم دي، دغه نوکان چې کوم دي د پښو تلي، دا بدرنګ دي. نو دی don't satisfy me. دا زما لپاره د خوښې شیان نه دي. One day یوه ورځ راغله. The deer saw a big dog. یو غټ سپی ولیدو. The deer made some noise. د سیګې بعضې شور وکړ. And disturbed the dog. او سپی په عذاب کړ. نو the dog woke up. سپی پورته شو، راویښ شو. And chased him. او سیګه یې تعقیب کړه. The deer felt terror. په دې وخت کې سیګې د ویرې احساس وکړ. He screamed. هغې چیغې ووهلې. او he didn't want to be a victim. ځکه چې دی نه غوښتل چې قرباني شي. So له همدې امله he ran into the forest. هغې ځنګل داخل ته منډه کړه. His strong legs helped him. د هغې قوي لنګیو د دې سره کومک وکړ. Run fast په تیزه منډه وهنه کې.
his fell brown house د هغې رنګلوتي یا رنګ نه لرونکي هغه چې و سوم یا هغه نوکان او پښې چې کوم وي were hard ډېرې سختې وي. so they were not sensitive نو له همدې امله هغه ډېرې حساسې نه وې to rocks په هغه پرخه لرونکو تیږو کې زیږو تیږو کې یعنې ډېر بدې نه لګېدې. دوی کولی شول پکې منډه ووهي او however که څه هم his arms got catch in brains بعضې وختونه به یې د هغې ښکرې څانګې نیوې او slowing him down چې بیا به یې هغه څنګه کوله سپیډ به یې کررېدو. his large chest د هغې غټه سینه چې کومه وه couldn't fit between thick trees هغه هم به کله وارې برابره نه تله د ونو ترمنځ به دې مزل مشکل سره مخامخ کېدو. The deer estimated د سږې داسې اټکل وکړو that he run for an hour چې دوی به یو ساعت لپاره منډه ووهي. he felt like he was running a marathon خو دوی داسې احساس کولو چې د یو منډې پایله کې the deer escaped the treat of the dog د سپي د یرغل نه یې منډه کړه. he sat هغه کېناسته in the shade of a tree د ونې سیوري ته. that was almost a disaster دا د دې لپاره همیش یو نورین حالت شو. نو دی وی I almost didn't escape زه به همیش ډول نه تښتم because of my chest زما د سینې وجې نه inherence او د ښکرونې وجې نه به زه منډه ونه شم وهله چې my legs and hoofs saved me زما لنګۍ او زما پښو زه بچ کړم as a consequence په نتیجه کې consequence معنا په نتیجه کې د deal to honor چې ډېر عزت وکړي his fast legs د خپلو تیزو لنګیو and how confidence او ډېره باوري واوسېږي in his strong house د هغې په قوي سوم یا نوکانو باندې یا پښو باندې. نو دی وایي pretty things only supplement ښایسته شیان یوازې بشپړونکي دي important things مهم شیان دي. نو he thought دا د هغې فکر و یعنې دی وایي چې د ښایسته شیان چې کوم چاته ورکړی دا یوازې یوه برخه بشپړوي نوره دومره د خمرې چې نه وي. خو دی چې کوم څه باندې غره وه هغه په ښکرو باندې او په سینه باندې خو دواړه یې ناکام شول. نو تمه ده چې دا ستاسو زده شوي وي د دغه لغات ستاسو زده شوي. نور مو زه عیدالله محمدي په خدای سپارم. ښې شپې.